او دا خبر یاد اوساته د مؤمنانو صفت داده چې هغه با د لغویات نو د بهوده امور نزان ساتي اوس کتا غان واوري دلا نه پکې دنیا غټشتا نه پکې د آخرت غټشتا رب کریم مونږه د لغویات لپاره نه پیدا کړی الله جل جلاله د جنتیانو ذکر په قران عظیم شان کې فرمایلی دی والذین هم عن اللغو معرضون جنتیان دا هغه خلق دی چې هغه د لغویاتنا اعراض کوونکی وسیو سړی دی او غانې بجانی اوري لکرنن زبانی نوجوانان طبقه نوجوانان هلکان لاسکه چیز زنانا او مشران او کشران په دې ګناه کې داس اختو مستغرق دی او عادي شکل ورته ور کړی دی عادت جوړ کړی دی یو صفت ګرځولې دی خو یاد وساتئ رسول الله علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع دا غانه او بجاني اوریدل دا په دې ځړه کې دا منافقت دا سر راشن کوي لکه سرنګي چې یو وچ فصل ته وبوا چوي وغیرہ غدن شي وغشین شي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دا تعلیم منترا کړی دی هغه د ټول امت د فار رب کریم یو معلم را لګیدل دی علی صلوات و سلام مبارک منتهغه کارونه خای چې زمون پکې ګټوي زمون پکې پیدا وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د صحابه کرام تقوا لکه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه مبارک چرته په ولار باندې روانو او بیا په دغه لار باندې یو داسې سړی ترشو چې هغه غانې بجانې ویلې وي نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه مبارک هغه لار بدل کړه او فبل لار باندې روان شي دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه مبارک د حالت نا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک خبر شو نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایل لقد اصبح ابن ام عبد کریما یقینا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د الله جل جلاله فنز باندې کریم او شریف انسان دی دا به هر مؤمن صفت وی ذکر باری تعالی دا مؤمنان د الله او لغویات لپاره نه پیدا کړي د حدیث راوی ابي هريره رضی الله تعالی عنه مبارک دی هغه فرمایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایل په اخر زمانہ کې بدا سے قوم راشي چې هغه نه با شادوغان او خنزیران جوړ شي صحابه کرام عرض کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ایا دیو مسلمانان وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایل مسلمانان بهمی ويشهدون الله اله الا الله دا بگوایم کوي چې د رب کریم نام سوا بل معبود نشتا ويصومون او دی بروجیم نسی ويحجون حجنا بم کوي صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین فرمایل فما بالهم یا رسول الله د دیو ګناه بس شي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایل اتخذوا المعازف والقینات دیو با اغا غانو بجانو لزور ور کړي وي داسې امور او داسې کارونه بکای چې اغا لغوي او هغه به همیشه د پاره په داسې کار کې مستغرق وي چې هغه به د رب کریم په نسبت باندې نارواوي د قیناتو مراد کوم دي مغنیات تی غانو بجانی دا چې څوک اورینو د رب کریم په نسبت باندې دا محبوب نه دی وریا ساتي دا حرام کار دی کدا کار تاسو نه کوي نو تاسو سرور به کوي ستارواره به کوي پزان کې غیرت پیدا کول فقار دی چې الله جل جلاله مونږ د خپل معرفت د عبادت لپاره پیدا کړیو قران عظیم شان د رب کریم را لګلې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیمات را تمخه تفرات دي د الله جل جلاله اغازکار د رب کریم اسماء مخه تفرات دي نو بیا ولی دغه غانو بجانو ته ترجیح ورکو هغه ورکو پدغه تلاوت باندې د الله جل جلاله په ذکر باندې د مؤمن صفت بداوی چې هغه باندې امور نزان ساتي فعل خارع عن الحکمه
هم دې ته عبس ویل کیږي چې یو کار د حکمت نه خالي او دا یاد وساتئ چې ګوره مونږ او تاسو چې په کور کې وغس خاشي هغه مونږ گزارو دي بدبوئی کړی دا په دې نه گزارو چې دا حرامه ده دا خپل نفس راته وایي او خپل طبيعت راته وایي چې دا مونږ نشو خوړلای حالانکه کوم انسان چې غانې او بجانې اورینو دا د خنزیر او د خر د وخرم ډیره بدتر ده خو مونږ ته فتر لګيږي پاگان او اولیاء خلق او د رب کریم دوستان دا خلق پیجنی چې د دین شادوغان څنګه جوړ شوی دي د دین خنزیران څنګه جوړ شوی دي کوم انسان چې بزان کې وخاصیت راولي د خنزیر صفت بزان کې راولي او د غرنګي د شادو صفت بزان کې راولي هغه مخ کې ظاهري حالانکه ظاهر کې پتلونو ما چولای کریم به مګلی خلیباس ما چولای خو چې پاکان او اولیاء د رب کریم خاص اولیاء هغه ورته وګوري نو مخ کې پته ولګي چې دا د کومه طبقه سړی دی څومره مرتبه کې دی ومن الناس ما يشتري لهو الحديث بعض الخلق ندا سے خلق دے چاغا لهو الحديث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ہے تشریدا سے فرمایلی دا چې مراد یشترین یختارو دا چې دا په لهو الحديث ورکی رب کریم دې موږ د داسې کارونو نه وساتي چې رب کریم رانه په خفکی د نن زمانه نوجوان چې په دې ګناه کې دومره مستغرق دی چې عادت ګڼل دي په ځان کې صفت راوستلې دي رب کریم هغه انسانان ساتي دي چې رب کریم بچا باندې فضل کړي غانې بجانې اوریدل دا په جړه کې قدرت پیدا کوي کله فردی معشوقي صفت واوري کوانه اوري د چا د شوندو صفت د چا د مخ صفت چا د قد او قد قامت صفت دې کې پیدا څه شي دا د يهود او د نصاراو صفات ورزان نو باسي